زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. د سولې له مذاکراتو باخبره کسان وایي خلیلزاد غواړي د جولای په لومړیو کې بین الافغاني خبرې پیل او د مذاکراتو تر پیل مخکې 50 سلنه بندیان آزاد شي او د مذاکراتو او نورو بندیانو د خلاصون بهیر به په موازي شکل پرمخ ځي. خود پخوانی طالب چارواکي وایي طالبان لا هم د سولې هوکړې پر عملي کېدو ټینګار لري او تر هغې چې د دوی 50,000 بندیان آزاد نشي بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر سلاکار او ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه نه ده روښانه شوې. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د بندیانو خلاصون برخه کې د رامنځته شوي بنبست د پای ته رسیدلو لپاره زلمی خلیلزاد هڅې ګړندۍ کړي او هڅه کوي څو د جولای په اوایلو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د سولې له خبرو باخبره کسان وایي خلیلزاد د بین الافغاني مذاکراتو د پیل د بندیانو د خلاصون لپاره طرحه نهایي کړې چې په اساس به 50 سلنه بندیان تر مذاکراتو مخکې ازادیږي او د نورو بندیانو آزادولو بهیر به په موازي ډول له بین الافغاني مذاکراتو سره پر مخ ځي. چې طالبان ټینګار لري چې بین الافغاني خبرې به یوازې د بندیانو له خلاصون وروسته پیلېږي، خو لیدل کېږي چې خلیلزاد ټینګار لري چې خبرې باید د بندیانو له خلاصون له پروسې سره په موازي ډول پیل شي. ضروري ده چې یوه نیټه باید وټاکل شي، نهایتاً موږ باید بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو. خو پخواني طالب چارواکي وایي طالبان لا هم د دوحې تړون پر عملي کېدو ټینګار لري. دوی وایي تر هغه چې د سولې هوکړې له مخې 50,000 بندیان آزاد نشي طالبان بین الافغاني خبرو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار د موافقتنامې د هوکړه لیک تطبیق دی. تر هغه پورې چې 50,000 بندیان د امارت اسلامي په مکمل طور سره خوشي نشي، زه فکر نه کوم چې نور وړاندیزونه او نور میکانیزمونه به په دې مورد کې مؤثر تمام شي. د بندیانو خلاصول په هغه طریقه لکه څنګه چې د امریکایانو د طالبانو فیصله شوې، دوهم د اتشکم خبره دا دواړه ننګونې دي چې هغه تر اوسه پورې حل و فصل شوي نه دي. په ورته مهال حکومتي چارواکي وایي چې د سولې برخه کې د دوی تګلاره روښانه ده او د مصالحې عالي شورا هم د حکومت طرحه په ځینو جزئي مسایلو تر تغییراتو وروسته عملي کوي. د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی له امریکا غږ سره په مرکه کې وایي دا وړاندوینه نشي کولی چې څه مهال به بین الافغاني مذاکرات د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي، خو زیاتوي هغه دلایل چې طالبانو درلودل حل شوي دي. اوس 100% موږ پیشبیني نشو کولی چې طالبان به خامخا راځي او دغه مذاکراتي ټیم سره به مخ په مخ خبرو ته کینی. اما سره چې اوضاع څیړي، دلایل څیړي، نو ټول هغه دلایل چې طالبانو درلودل د دې لپاره چې مذاکرې ته نه راځي هغه دلایل رفع شوي. شنونکي داسې مهال د طالب بندیانو د ازادېدو سره په موازي ډول د بین الافغاني خبرو د پیل خبره کوي چې اوس مهال خلیلزاد په تېره اونۍ کې کابل او دوحې کې له حکومتي چارواکو او طالب استازو سره خبرې کړي.